ممتاز اورکزی صاحب فرمایي چې صاحبه آسان کار نه دی یارۍ د کتابونو ما ونیوې لمنې په زارۍ د کتابونو او په نیمه شپه زه غلو نه یریږې موټروانه خخه تا ډکه کړې د لارۍ د کتابونو ممتازه په ځان نه یم د پارک په بینچ به شپه کړم حیران یم چېرته یوسم المارۍ د کتابونو ملګرو د ممتاز اورکزي په دې شعرونو سره مسلمونه او نیکې هیلې احترامات پر خبر ټي وي باندې عبدالله ظهیر یم در سره راغلی یم د پښتنو لوی ښار پېښور ته بیا په پېښور کې مفکورې ته مفکوره داسې یو څېړنیز مرکز دی چې چېرته هم په لر او بر پښتون افغان وطن کې پښتون وي پښتنه خور وي پښتون ورور وي هغه به دغه مرکز د دې مرکز په اړه باندې خبر وي چې په پېښور کې داسې یو مرکز ته د دې مرکز ډېر سپېڅلی مشر ښاغلی حیات روغانۍ صاحب راسره ناست دی حیات لاله السلام علیکم لرت لخی که څه هم بخښنه کوئ تاسو نه موږ داسې مې درته ونه ویل چې مرکه کوو موږ وایو چې اچانک چې دی خبر نه یو موږ د مرکه غوندې د سیسټم را جوړ کړو مفکورې ته راغلي یو د مفکورې صفت مو اورېدلی و د مفکورو چې کوم کار و زیار د دې په اړه هم ډېرې ګټورې خبرې اورېدلې وي نن هر څه موږ د مخامخ نه وکتل څه نو وجه وه چې دغه مفکوره دلته جوړول دغه مرکز دې ته ضرورت پېښ شو تاسو راځئ ملګري راځي په لنډو ټکو کې اول دغه راته ووایي زموږ اورېدونکو موږ دا ګڼو چې ډېر ملګري خواره واره کارونه کوي او چې دې له موږ یو ادارتي شکل ډېر دا یو مرکزیت ولري او داسې ځای وي چې هغه که څوک ځي نو چې روان نسل ته یا روان ملګري ته هغه سپاري بله وجه دا وه چې دلته کې موږ دا ګڼل چې موږ په ادبي حوالې سره د علمي اصطلاحاتو په حوالې سره د تنقیدي رویو په حوالې سره د دنیا نه دوه درې صدۍ وروسته روان یو چې کوم موضوعات هلته کې ډېر ومخلي شي هغه دلته کې راوړلی شي او د هغې د تفهیم هم بیا هغه طریقه کار نشته نو موږ ویل چې موږ به داسې یو هڅه کوو چې د پښتانه د علمي نړۍ ته لږ زیات نږدې شي د زغل نو کوشش روان دی په هغه سلسله کې روغانۍ صاحب ډېر لوی مزل مو وکړو په دومره لږ وخت کې په دومره پښتنو ځان پېژندل بیا هر سړی وایي چېرې مفکورې نوم راځي چېرې مفکوره یو داسې څېړنیز مرکز په پېښور کې دی د دې تر شا لامل څه و تاسو کار دومره په تیزۍ سره وکړو ملګري ګروپ د سره ښه دی خو زه خو ګورم ملګري به هم دلته وخت په وخت راځي خو دغه ستړیا ټوله تا په خپل سر اخیستې بیا په یوازې ځان دومره سفر کول ګران نه شي نه په یوازې ځان نه دی دلته کې مونږ چې تر څومره لکه ما زه دلته ګورم داسې چې زه ناست یم نو په دې وجه باندې خلک دا ګڼي چې ګیندار څه ما وکړل خلک هغوی کوي زه خو صرف ناست یم هغه جامات ولله کوم ویښته ولګو منظوم رنګ روغن پکې کوم چېرته کې څه ځای کې سوړه موړه وشي هغه سموم څه راونړېږي هغه لې وکړم واپس او زما کار دا دی زه د ملګرو په هر حواله باندې په علمي حواله په مادي حوالې سره د هغوی مرستې دي چې هغه په دې کې دي او وخت به راشي هغوی به ښکاره هم شي چې هغوی خبرې ونکړي ډېر خلک داسې وایي موږ کارونه روان کړل څه به کې وخت په وخت باندې زمونږ ایثار هم شول او هغه بیا ملګري دا وایي چې مطلب دوی پرایورټیز بل دي د دوی کارونه ډېر روان کړي دي دا کارونه موږ ډېر نه روان کړي خو څه حالات زمونږ نه کله د مالي ستونزو نه پاتې شي کله د افرادي قوت د لاسه پاتې شي کله مونږ چې کوم څیز راوړو کومه خبره راوړو مخې ته مونږ هغې سورس ته ونه رسو کومه زیرمه چې د هغې ته ونه رسو نو مونږ هغې ته بیا پراته یو مونږ نه غواړو چې مونږ نیمګړې خبره مخکې نسل ته ورسو نو هغه د مختلف عوامل دي هغې کې ځان ګزار هم راځي خو زه نه یم یوازې ډېر ملګري دي چې هغه به دي ډېره مننه لاله اخري سوال هم د لنډ سوال هم د تاسو نور ملګري هم ناستي میډیا والا راغلي دا راته ووایي چې تاسو د پیسو یا د اقتصاد خبرو کړو دومره یوه لویه اداره چلول بیا د دې ترته چې یو غټ بیکګراونډ نه وي مضبوط سپورټ نه وي د پیسو د هغه د دې په اړه باندې تاسو څه کوئ چنده کوئ د ملګرو نه ملګري کوم لوړپوړي زموږ پښتانه چارواکي د هغو د سره مرسته کوي که نه خپلو کې دغه ملګري نه خپلو کې ملګري کوي یو زه دا کتابونه چاپ کوم پرنټینګ چې څومره کار یې خلکو له کومه څه د مفکورې کوو څه د مفکورې نه علاوه هم کوو څه داسې دي چې اوس لکه مطلب موږ کوم ایونټ کوو اوس را روان زموږ دوه ایونټس دي یو په دې دغه دی
یوه دستوره زموږ چې کوم دی د موسیقي زده کړې حال دی او د انځورګرۍ د دې لپاره به چې تر حال کې کوو په 12 اکتوبر باندې موږ د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځو د موسیقي او د رنګونو سره لمانځو. دویم چې کوم دی نو هغه موږ دلته میشته چې کوم افغان کډوال دي د هغوی د ستونزو په اړه باندې د سیاسي پارټیانو یو دغه کوو مذاکره کوو. نو چې داسې پروګرامونه راشي نو هغې موږ ملګرو ته وینا وکړو، ملګري د خپل وس مطابق په هغې باندې موږ سره کومک وکړي، څوک راته حال واخلي، څوک راله چې وکړي، څوک راله فکس چاپ کړي. د پیسو شوق موږ هم نه کوو، موږ هم ورته وایو چې موږ له بس دغه کار وکړه چې پیسو یې ته کولی شي. نو لکه اوس موږ سره د حال دغه و چې یاره دا به په 15,000 روپۍ باندې زموږ بیخي ورته وس نشته. هغه یو ملګري هلته کې و، هغه وایي چې یاره دا به په 12,000 کې وشي. بل ملګري ویل چې یاره زه پلانکي صاحب ته ویم نو هغه به راته بیخي معاف کړي. اوس موږ هغه ته ورپرېښی دی، هغه ختم ورپرېښی دی، حال هم هغه ته ورپرېښی دی. نو موږ هغه ته نه وایو چې موږ روپۍ راکړه، داسې ځو نو هغه کوي. بل د کې کمپوزینګ کار کوو، د ډیزاین کار کوو، نو د لاس وخت کوو. نو که بالفرض داسې وشي چې څه خلک رامخکې شي، ښه موږ اوس دا یو دغه کړی موږ رجسټریشن کړی دی، نو موږ پروجیکټ هم اخلو. بلکې دا تا که اوس لیدل ما د اردو والا سره خبره کوله نو هغه مې په دې کوله چې موږ ته د تېرې میاشتې هسټري سرکلز یو 2 میاشتې موږ د لږې ستونزې وې نو پیسې د هغوی نه وې میلاو شوي. نو کوشش کوو چې پروجیکټس هم واخلو. نو دغه موږ کوو. البته که داسې وشي چې په دې وخت کې څه خلک رامخکې شي او هغه مرسته وکړي، زما څومره ښه دی دا کار موږ نور زیات مؤثر کولی شو، زیات تیزولی شو. بالکل لالا، ما چې نږدې نه وکتل ډېر زیات معیاري کار شروع دی. لکه په داسې لنډ تنګ وخت کې په دومره نه اقتصاد نشتون کې تاسو دومره لوی کار روان کړی. یقینا چې داسې خلک وي ستاسو خبره چې رامخته شي او مرسته وکړي، تاسو سره دې نه کوي، پښتو ژبې د سره دې وکړي، مفکورې سره دې وکړي. موږ مخکې نه هم پېژندلی او موږ ته معلومات دی چې تا د پیسو دومره شوق نه دی کړی. خو داسې ده چې د پښتنو دپاره خیر غواړي. د پښتو ملنګ د ملګرو حیات روغاني صاحب به تاسو ډېر زیات ښه پېژنئ، مفکورې په اړه هم خبرې به واورېدې. ورته وایو به خواست به وکړو چې په اخري کې راته د هرې مرکې هغه وي چې څو شعرونه راته وایي که نه وایي، دا هم د ده خوښه ده. شعرونه ما نه راځي، یاد راته نه. او 2 شعره به ووایم چې ارشاد الله. تیارې ته لرې ستا د سپین مخ په رڼا نه شولې، تیارې ته لرې ستا د سپین مخ په رڼا نه شولې، زما په برخه داسې شپې وي چې سبا نه شولې، او زما په ځان باندې زړه وسوځېدم ومې ژړل، ستا زړه له سره له ته ولې په خندا نه شولې. بابا جان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. او په اخري کې پښتانه ستاسو په شان پیاوړو نه یو پیغام اوري، ستاسو پیغام پښتون ولس ته به څه وي؟ څومره خبرې شوي دي چې په هغه خبرو کې په یو پیغام ورکولو باندې څه نه کېږي. خو د امن سره ودرېږئ، د خپلې خاورې سره ودرېږئ، د خپل قام سره ودرېږئ. د امن دپاره د امن دا مسله دا مه پرېږدئ چې دا چې د خلکو دا د هر کس ته او دې ته په اجتماعي طور باندې ودرېدل پکار دي. د دې خاورې د وسایلو په باره کې د خپلې خاورې د خپل اختیار په هکله باندې راپاڅوئ، وځئ ودرېږئ، د خپل قام سره ودرېږئ. ډېره زیاته مننه ملګرو. دغه وه مفکوره، دغه وه حیات روغاني چې په ځوانه ځوانۍ کې ورته د بابا لقب میلاو شوی. دا هم ډېره لویه خبره ده. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه عبدالله ظهیر سره اوسئ. د الله په امان.